شروع کوم د الله تعالی په سپېڅلي نامه چې بخښونکی مهربان ده. نن غواړم تاسو سره د کابل او د ولایتونو نوبدهي سره شریکه کړم. تاریخ د 1402 کال د شپږمې میاشتې 10 تاریخ ده. کابل فلم لپاره توزیع کیږي، پکې 15,000 جلده پاسپورټونه توزیع کیږي او په ولایتونو کې ټول 4,500 جلده توزیع کیږي. د کابل نوبدهي چې د 1401 کال د درېمې میاشتې 26 ته رسېدلې ده. ارزګان چې د 1401 کال د شپږمې میاشتې 11 تاریخ ته رسېدلې. بادغیس که هست در نوبدهی تاریخ که هست 402 است. بامیان که هست 402 1 است. بدخشان که هست نوبدهیشون 401 12 15 است. بغلان که هست 401 12 9 است. بلخ که هست 401 6 9 است. پروان که هست 401 6 21 است. پکتیا چې د 1401 کال د 15 میاشتې 29 کې ده. پکتیکا چې د 1402 کال د 4 میاشتې 15 کې ده. پنجشیر کې هست 401 12 14 است. تخار 401 6 13 است. جوزجان 402 1 18 است. او خوست چې د خوست نوبدهي چې ده د 1402 کال د اولې میاشتې 11 کې ده. د کندي کې هست 401 11 14 است. سرپل کې هست 402 1 17 27 است. سمنگان که هست 402 1 28 است. غزنی 401 4 13 است. غور 402 1 25 است. فاریاب 402 401 12 22 است. فرا 402 1 17 است. کاپیسا 401 12 30 است. کندوز چې د 1401 کال د 4 میاشتې 21 کې ده. کندوز پسې بل ولایت چې راځي هغه کندهار د 1402 کال د اولې میاشتې 4 کې ده. کندهار د 1402 کال د اولې میاشتې 14 کې ده. کونړ د 1402 کال د اولې 25 کې ده. لغمان د 1401 کال د اولې میاشتې 12 کې ده. لوګر د 1402 کال د اولې 19 کې ده. ننګرهار د 1401 کال 12 میاشتې 9 کې ده. نورستان د 1402 کال د اولې میاشتې د نورستان د 3 میاشتې 22 کې ده. او نیمروز چې د 1402 کال د 3 میاشتې 22 کې ده. هرات کې است 401 6 8 است. هلمند چې د 1402 کال د اولې میاشتې 30 کې ده. میدان وردګ د 1401 کال د 12 میاشتې 26 کې ده. او زابل چې د 1401 کال د 8 ته رسېدلی ده. دغه نوبدهی البته د ولایتونو فرق یعنی این نوبدهی که هست از ولایت‌ها فرق میکنه. بعضی وقت میشه که ولایت‌هایشان پیش پس میشه، یعنی بعضی وقت ولایت‌ها که ستشون دوباره باز شوه اونها باز نوبدهیشون از سر میشه. یعنی کسایی که در کابل ثبت نام کرده باشه اونها که وقتی که فرم تبدیل کنن به ولایت‌ها، یعنی حق ولایت برای کسایی داده میشه که در فرمشون در کابل ثبت شده باشه و بعد تبدیل کنن. حق به این نفر داده میشه. و کسایی که بعدن یعنی وقتی که سایت باز میشه اون وقت ثبت نام میکنه اونها در لیست اخیر قرار میگیره و حق در این صورت برای کسایی داده میشه که اونها در کابل ثبت نام کرده بودن و فرم خود تبدیل کردن و احتمال است در روزهای آینده بخیر سایت ننگرهار، هرات، بلخ، یک چند تا ولایت دیگه هم هست اونها باز کندهار البته اینها باز میشه ان شاء الله. این نزدیک ها بخیر باز میشه و کوشش کنید که اگر ثبت نام نکردین فعلا ثبت نام کنین، در سایت کابل ثبت نام کنین، کدام مشکلی نیست. باز هر وقتی که سایتتون باز شد و از فرمتون تبدیل کنید. منتظر سایت نباشین، هیچ وقت منتظر سایت نباشین که فعلا تبدیل میشه، تبدیل باز است، از یک ولایت به دیگه ولایت ها تبدیل باز است، کدام مشکلی نیست، میتونید فرم خود تبدیل کنیم. و کسایی که به این عقیده است که ما سایت ما باشه ما ثبت نام میکنیم، این صورت باز نوبت براتون زود داده نمیشه. اگر میخوای زود براتون نوبت داده شود در سایت کابل ثبت نام کو، بعد از او فرم خود تبدیل کن. ها کسان چې غواړي زر ته نوبت ورسیږي نو دوی کوشش وکړي د موږ خبره جدي وګڼي، نو دوی د اول سر کې کابل کې ثبت نام وکړي، بیا غنه د وروسته د ولایتونو د فرم تبدیل کړي. ځکه زیاتره ملګري چې ګورم کله چې سایت خلاص کیږي سایت عموما د 2 ساعتو لپاره، د 4 ساعتو لپاره، 12 ساعتو لپاره، 3 ساعتو نه یوم ساعت ډیر غنه شوی، 3 ساعتو لپاره سایت نو واځي. نو په دغه وخت کې تاسو نشه
کولای نه خبرېږي یا هغه کېږي یا نشئ کولای چې ثبت نام ورته وکړئ. نو دې نه مخکې چې تاسې هغه شئ ثبت نام وکړئ، کابل سیټ کې ثبت نام وکړئ، بیا کولی شئ فرم تبدیل کړئ. و روزانه که سطح باز میشه، هر روز یعنی 3 روز بعد یا 5 روز بعد یا 6 روز یا 2 روز بعد سطح که باز میشه فقط و فقط برای 24 ساعت می باشه یا 12 ساعت می باشه یا 6 ساعت می باشه، از این زیاد نمی باشه. کوشش کنید که در سطح کابل ثبت نام کنیم و بعد از او فرم باز به ولایت ها تبدیل کنیم. تشکر دوستان عزیز، امید دارم ویدیو ازتون خوشتون آمده باشه. برای معلومات بیشتر چنل ما را سابسکرایب کنید و ویدیو ما را لایک کنید. د ډېرو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل سره لایک او شیر کړئ او په اخره کې زموږ چینل هم سره سابسکرایب کړئ. مننه، کور آباد.